د ورو سوال کړی دی چې انسانان چې کله پیدا کړو الله سبحانه وتعالی په اوله کې دا دنګو او بیا دوی چې څومره زمانه تیریږي نو دوی دا قد چې دی دا کمیږي دنګوالی کمیږي دا خبره صحیح ده او کنه دا چیتو او بیا دنګیږي ورو الجواب بالله التوفیق صحیح حدیثونو کې دا ثابت ده چې الله سبحانه وتعالی آدم علیه السلام پیدا کړو او داغه دنګواله شپېته سنګلو او دا هغه وخت نه د اوسه پورې د انسانان په کمیدو کې را روان دي نه په زیاتېدو کې او په هغې باندې دلیل په صحیح بخاري صحیح مسلم کې رسول صلی الله علیه وسلم وی خلق الله آدم وطوله 60 ذراعا فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن نو دا مخلوق په دې دنګوالي کې او په دې باډۍ کې کمیږي ورو په کتره روان دي علما د دې تفصیل داسې کړی دی چې هر یوه پیړۍ د دې را روانې نه په بدنونو کې زوروره ده بعض داسې وایي چې د امت خبره ده یعنې هر امت در روان امت نه څه دی په بدنونو کې تکړه دی نو زمونږ د امت اخرنی امت دی نو خبره په دوی ودرېدلې ده که ته هر څنګه والي امتونه والي که ته پیړۍ یاده کې خو حاصل دا دی چې مخلوق په بدن کې رو زیاتېږي کمیږي او که موږ د خپلو مشرانو نه تپوسونه وکړو نو هغوی به راته د خپلو مشرانو ناشنا قصې بیان کړي د هغوی د بدنونو د هغوی د طاقت د هغوی د زور ورورو دا خلک په کته روان دي کمزوري کېږي د هغې پیشنګویي دغه د رسول صلی الله علیه وسلم کړې ده او د دلیل دی په دې باندې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم رښتینی پیغمبر دی د الله له طرف نه ځکه چې دا خبرې په هغه وخت کې هغه کړې ده چې نه ډاکټري و او نه ساینس و نه دا انګلیش و کوم چې نن سبا چلیږي نو دا خبره هغه ته رب العالمین کړې ده د وحی نه دا خبره زده کړې ده بیا موږ ته بیانه کړې ده نو دا خبره صحیح ده چې آدم علیه السلام دنګو او د هغه نه بعد بیا دا مخلوق په دې قد کې کمیږي او کمزوری کېږي او هغې باندې ښکلی مثال لکه د سمودیانو دا واقعې موږ بیان کړي څه خلک عادیانو دا واقعې فرعون ته وګوره او د هغه قوم ته وګوره ښه د بني اسرائیلو چې کوم کورونه به جوړول د فرعون دپاره اوس هم په مصر کې د هغې بعض اثرات شتي دلته لاړ شه هغه اثرات وګوره یا په ویډیو کې وګوره یعنې د دومره غټو ګټو نه جوړ کړي چې هغه ګټې نن سبا کرین اوچتوي انسانان یې نشي اوچتولی هغه په هغه وخت کې انسانان اوچتې کړي او هغې ته جوړ کړي بلکې ډېر لرې مزه پخوانۍ آبادي کې چې د نږدې ستا په علاقه کې هغې له ورشه چې دا د مشرانو څنګه جوړه کړې ده او نه د هغوی سره داسې آلات و چې دا سامان یې پې اوچت کړی دی او نه د هغوی سره کرین و نه بل څه مشینري وه خو دا د بدن هغه طاقت و هغه زور بیا اوس خبره موږ ته پاتې ده نو په موږ کې چې کوم زورور دی خو لا ګزاره کوي او موږ خپل ځاني چې د اوبو یو ټپکه اوچته کړو بیا هم سار امات یو پراته یو دا لا ښه وو را روان چې کوم دي هغو ته بیا ګوره نو ورو د انسانان چې دی دا په بدن کې کمیږي الله سبحانه وتعالی دې موږ له بدني او ایماني دواړه طاقتونه راکړي